بسم الله الرحمن الرحیم یو ډیره اهمه مسله د بدن دردونه د جوړونو دردونه او خصوصا بیا د خپو دردونه د پنجو او د پوندو چې کوم د دردونه دي نو دا اکثر خلکو ته ډیر زیات وي او نن سبا ورځو کې کومې زموږ خویندې چې دي هغې ته او هغه خویندې چې کومې ماشومان د هغې شته دی یا هغې ماشومانو له پی ورکوي یا د حمل دوران کې دي هغې ته بیا ډیر زیات شي او یا خصوصا زموږ هغه خویندې چې کوم د 40-45 کلن د هغې عمر اوړېدلی وي او هغې د 50 کلنې عمر ته روان وي یا د هغې عمر زیاتېدو سره چې کوم د هغې د هډوکو او د پټو کمزورتیا راځي نو هغه زنانو ته خاص کر بیا ډېر زیات تکلیفونه وي د دې جوړونو د دردونو او د دې خاص کر د پوندو او د پنجو د دردونو. نو که تاسو دا وګورئ د دردونو کې دوه قسمونه دي. دوه قسمونه د جوړونو دردونه یعنی سمال جوینټ پینز او لارج جوینټ پینز. سمال جوینټ پین مطلب دا واړه واړه چې کوم زموږ جوړونه دي لکه د لاس د ګوتو دا جوړونه داسې د خپو د ګوتو جوړونه دا سمال جوینټس دي او دې کې اکثر خلکو ته درد کیږي. خو زیاتر خلکو ته چې کوم کیږي نو هغه دی جناب لارج جوینټ پینز چې اکثر زنانو ته یا نارینهو ته په دې کلایي کې مړوند کې یا چې کوم دی د البو جوینټ کې یا ګوډو کې نی جوینټس کې دې خلکو ته دردونه کیږي نو د هغې وجوهات څه کیدی شي او هغې نه مونږه څنګه ځان بچ کولی شو. بیا جناب راځو د هغې د جوینټ د پین د ډیوریشن چې کوم دی او د هغې دا کم ټایمینګ چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی. اکثر خلکو ته تاسو کتلی وي و یاره سحر چې راپاسمه دا وجود مې ډېر زیات انختی وي او دا وجود مې ډېر زیات دردونه کوي خو بیا څنګه چې ورځ تېرېږي زما اکټیویټي سټارټ شي زما وجود لږ لږ ګرمیږي نو دا دردونه رو کم شي نو دې ته په میډیکل ټرمینالوژي کې مارنینګ سټیفنس وایي. دا مارنینګ سټیفنس یعنی ستاسو د وجود دا سختېدل په سحر کې او خاص کر بیا دا دردونه راتل نو دا ډېر اهم څیز دی ځکه چې ډېرې بیماریانې داسې دي چې هغې کې دا مارنینګ سټیفنس دا کیدی شي. ډېر خلک داسې دي چې هغې ته څه ټایم نه معلوم هغه اکثر داسې وي چې یاره زه سهار راپاسم ټیک ټاک یم او چې وګرځم نو زما وجود دردونه شروع کي او د شپې چې سملم نو د جوړونه مې ډېر زیات دردونه کوي. ډېر خلک بالکل د دې الټه وي و یاره زه چې سهار راپاسم ښه ټیک ټاک دمه یم خوب مې کړی خو سهار نه زما جوړونه نیغېږي او نه زه خپه په ځمکه ایښی نو دا دوه بالکل مختلف څیزونه دي خو دې دواړو کې څه قدرونه مشترک دي یعنی د دې دا عوامل چې کوم دي چې دې نه دا دردونه کېږي نو دا اکثر لا یو شان کیدی شي. نو د دې ډیوریشن او د دې دا ټایمینګ د دې درد دا نیچر او د دې جوینټس دا ډسټریبیوشن چې کم جوینټ کې دی دا بدل کیدی شي خو تقریبا چې کم زیات عوامل دي او کم زیات د دې وجوهات دي نو تقریبا زه تاسو ته نن بیانوم چې څه دي. د ټولو نه اول راځو جناب زمونږه اکټیویټي یعنی کم خلک چې اکټیویټي نشته د هغې ورزش نشته د هغې سټیمنا نشته د هغې وزن زیات دی نو دغه خلکو کې دا جوړونو کې دا خوږونه دردونه دا ډېر زیات شي. بیا ورسره څه مختلف بیماریانې داسې چې په هغې کې شوګر د ټولو نه اهم بیماري ده چې اکثر خلکو ته شوګر وي نو د هغې د وجې نه د وجود دا خوږونه او دردونه دا کیدی شي. بیا شوګر سره یو څو څیزونه راځي چې هغه ډېر اهم دي او شوګر ډیوریشن چې څونه زیاتېږي لکه ستاسو 10 کاله شوګر چلیدلی یا شوګر د 10 کاله نه زیات چلیدلی نو هغې سره یقیني طور بیا یو څو مسایل دي چې هغه راځي او هغې سره آسټیوپینیا د هډوکو کمزوري کېدل خصوصا په زنانو کې او بیا ورسره چې کوم دی د کوم نرቭز زمونږ کوم دي کوم اعصاب دي نو هغې سره نیوروپاتي یعنی د نرቭز سره کمزوري کېږي او نیوروپاتیک پین یعنی د خپو سوځې د خپو دردونه د خپې ګوتې میږي کېدل د خپې خوږېدل او دې سره د پوندې خوږېدل او پنجې خوږېدل دا ورسره اکثر لا زیات کېږي. شوګر نه علاوه بل یو کیمیکل دی په بدن کې چې هغې ته یوریک اسید وایي نو اکثر د خلکو یوریک اسید زیات شي او یوریک اسید چې د چا زیات وي نو دغه خلکو بیا د ګوتو دا جوړونه خاص کر د خپې د ګوتې د مټې ګوتې دا جوړ چې کوم دی دا زیات خوږېږي او اکثر لا د دې پوندې خوږېږي دا پونده دي په ځمکه نشي لګولی. دې سره ورته پلانټر فیشیایټس وشي یعنی د خپې لاندې چې کومه جلی ده هغې کې پړسوب هم راتلی شي او دا پلانټر فیشیایټس ته دغه خلک اکثر له دا شکایت کوي چې سهار زه راپاسم زه خپه چې کوم دی دا په ځمکه ایږدم نو ته به وایې چې چا پکې سیخ ورکو او دومره سخت درد کوي. ګاوټ نه علاوه د یوریک اسید د زیاتي په وجه باندې چې کوم بیماري کېږي هغې ته ګاوټ وایي. ګاوټ نه علاوه چې کوم دی نورم داسې مسایل کیدی شي چې هغې د وجې نه تاسو ته جوینټ پینز کیدی شي. په هغې کې د ټولو نه اهم څیز که د چا وزن زیات دی او عمر زیات دی آسټیو آرترایټس دی یعنی آسټیو آرترایټس یو داسې بیماري ده چې دې کې خاص کر دا غټ جوړونه دا متاثره شي ګوډې وغیره متاثره شي ملا کې دا دغه راتلی شي د ملا کړو کې راتلی شي او هغې سره دا هډوکې رجېدل شروع شي د کیلشیم د کمي په وجه وټامین ډي د کمي په وجه د عمر زیاتېدو په وجه دا څیزونه راشي نو دې ته آسټیو آرترایټس وایي. آسټیو آرترایټس نه علاوه بیا د هډوکو او د پټو د جوړونو یو دایمي بیماری چې هغه ته روماتایډ ارترایټس ویل کیږي
نو روماتایډ آرترایټس سره هم دا جوړونو خوږونه دردونه او دا د پټو دردونه دا ورسره راتلی شي. بیا نیوټریشنل چې کوم کمیانې دي یعنی زمونږ په خوراک کې مونږ ته هغه حاصل نشي، زمونږ په وجود کې د هغې کمی راشي، نو په هغې کې د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی هغه وایټامین ډي دی، ورسره کیلشیم دی، ورسره نور داسې نمکیات دي لکه پوټاشیم شو، میګنیشیم شو چې د دې په وجود کې کمی وي نو هغې سره زمونږ دا جوړونه او زمونږ دا پټې دا خوږېدی شي. خصوصا بیا په زنانو کې چې هغې ته آسټیوپینیا او آسټیو آرترایټس یعنی د هډوکو بربراپن یا د هډوکي کمزوري کېدل دا په زنانو کې ډېر زیات وي. او که تاسو کتلي اکثر د زنانو د فریکچرز او د هډوکو ماتېدلو شرح چې کوم ده د نارینهو نه زیاته ده. نو که تاسو وګورئ اکثر نه زنانو کې فریکچر یا د هډوکي ماتېدل د دې شرح ډېره زیاته وي. د هغې وجه دا ده چې زنانو ته آسټیوپینیا او آسټیوپروسس دا ډېر زیات کېږي ځکه چې د هغې هډوکې نرۍ وي، د هغې د هډوکې کیلشیم وایټامین ډي کم وي، په دې کې جنرالي هم کمې وي، د هغې بون چې کوم دی هغه مضبوط نه جوړ شوی، د هغې په وجه دې کې چې کوم دی نو فریکچرز کېدل او دې ته د هډوکو د پټو د دردونه د خوږونه او د جوړونو دا ورته زیات کېدلی شي. دې نه علاوه که راشو نورې داسې بیماریانې دي چې هغې کې خدای دې نه کړي چاته څه خطرناکه بیماري وي دغه وي، د هغې اثر هم د بدن په کیلشیم، په ویټامین ډي، په ویټامین بي 12 په دې څیزونو راځي. نو دا ویټامین بي 12 اکثر که تاسو کله د پټو مټو دردونو له ډاکټر ته لاړ شئ نو تاسو ته ویټامین بي 12 هم درکوي. دا نیوروپیتھک پین دپاره چې ستاسو کوم نروز دي چې هغې کې د پین دا احساس کم وي، تاسو ته دردونه کم کېږي، نو د هغې دپاره تاسو ته ویټامین بي 12 هم درکوي. نو کیلشیم، ویټامین ډي، ویټامین بي 12 دا زموږ د پټو دپاره زموږ د جوړونو دپاره یو اهم جز دی. دې نه علاوه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اکثر لا خلک چې کوم دی نو هغه دایمي طور د هډوکو یا د دغه څه داسې بیماریانو شکار وي یا دایمي طور هغې ته څه داسې بیماري وي، خدای مکه څه غټه بیماري تېره کړي، د هغې د وجې نه هم دې ته د هډوکو خوږونه او دردونه او دا راتلی شي. بل اکثر خلک چې کوم دی چې کوم نن سبا زیات دی د هغې څه وجه نه وي، اکثر له به د کمزورتیا، د ویټامین ډي کمې، د کیلشیم کمې چې کوم ته موږ فایبرومایالجیا وایو، یعنی وجود ستړی ستړی وي، وجود خوږېږي، خصوصا د اوږې موږې او دا دردونه کوي. او بنده چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر یې وګوري وایي ته خو روغ موټ یې، تا کې خو هېڅ مسله نشته، ستا خو هر څه نارمل دي، ټیسټونه دې صفا دي. نو دا فایبرومایالجیا چې کوم ده دا هم یو بیماري ده چې هغې سره د وجود خوږونه، دردونه او دا څیزونه راتلی شي. د جوړونو خوږونه، دردونه ډېر زیات شي، ناقابل برداشت شي. نو یو څو څیزونه داسې چې د هغې تاسو ډاکټر ته ښودل دا ضروري خبره ده چې هغه ستاسو تشخیص وکړي چې آیا تاسو ته شوګر خو نشته، ستاسو هیپاټایټس بي یا سی زیړی خو نشته، ستاسو یوریک اسید لیول چې کوم دی هغه نارمل دی. دې نه علاوه نور داسې څو څیزونه تاسو کې د وینې کمې خو نشته یا نور څه داسې اجزا چې ستاسو په بدن کې د هغې څه کمې وي او د هغې د وجې نه خوږونه دردونه راځي. نو که دا ټول ټیسټونه ستاسو نارمل وي، اکثر له بیا د کیلشیم او ویټامین ډي کمې وي، هغه تاسو خوراک سره هم پوره کولی شي. خو ضروري څیز چې کوم دی د خپلو جوړونو، د خپلو پټو د دې خیال ساتل، د کیلشیم او ویټامین ډي انټیک ښه ساتل، د شنو سبزیانو استعمال کول چې تاسو ته ویټامین بي پکې ملاویږي، د غوښې او د چکن د فش د دې استعمال کول چې تاسو ته پکې دا اجزا ملاویږي، خصوصا دا کم مایکرو نیوټرینټس چې ما یاد کړل، میګنیشیم وغیره دغه څیزونه تاسو ته ملاویږي. او پی، شملې، ماسته دا په خپل خوراک کې زیات ساتل چې ستاسو هډوکي دا توانوي. او ایکسرسایز، ځکه چې ایکسرسایز تاسو د هډوکي د سټرنث لپاره انتهایی زیات ضروری دی. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو لپاره معلوماتي وي، او که تاسو ګڼئ چې دا معلوماتي ده نو دا خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا ویډیو لایک هم کړئ او خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.